که نصرت افغان مهرباني وکړه. نصرت افغاني په افغان مبین صاحب تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. صرف دغه د ملیشیا سازي په هکله باندې ګوره بیا په اخر کې سوالم لرم. مبین صاحب قاري صاحب راځي، هغه د مونږ امیر ده، هغه اول کوشش کوو چې هغه جواب درکړي، کنه زه جواب درکوم. قاري صاحب محترمه، مالا په افغانستان کې که چیرته ملیشیا سازي کیږي، ازبک بل ازبک دفاع کوي، تاجک بل تاجک، پښتون بل پښتونه. خو متاسفانه هغه ملیشیا چې د پاکستان له لوري څخه جوړې شوې دي او د پاکستان د مولانا سمیع الحق زوی چې پلار په خپل په چړو باندې وهل شوی ده، هغه د پلار بدل موږ په افغانستان کې طالبانو په واسطه اخیستی ده. آیا د پنجاب ملیشیا او د مولانا سمیع الحق ملیشیا بهترې تر دې ملیشیا دي؟ دغه ملیشیا چې په افغانستان کې د خپل قوم دفاع کوي او هغه ملیشیا چې پنجاب څخه دفاع کوي، مولانا سمیع الحق له وینو څخه دفاع کوي او جنگي په افغانستان کې، کومه به بهتره وي؟ دا خو ستا دعوه ده، ستا دعوه. خو دا زما دعوه نه ده، د خپل مولانا سمیع الحق زوی دا وایي. خو مولانا سمیع الحق خو نه زما رسمي ویان ده، نه زوی زما رسمي ویان ده، نه ما په ویاندویۍ منلی ده، نه ما په رهبرۍ منلی ده، نه د ما قومندان ده، نه د ما مشر ده، نه د ما رهبر ده، نه د ما زما د ده سره تړاو څه ده. ته خو ما خبرې ته پرېږده که نه، خو تا سوال وکول، اوس ما ځواب ته غوږ وباسه. ما خبرې ته پرېږده. هغې زما سره کار څه ده؟ د هغې خبره په کومه وجه، په کوم قانون، په کومو اصولو په ما حجت جوړېدی شي؟ هغه پوه شه، کار یې پوه شه. هلته په پاکستان کې د دوی په خپلمنځي لانجه پوه شه چې نشنلیان، پښتانه نشنلیان یو څه وایي، مذهبیان بل څه وایي. هغه د دوی خپل جنجال پوه شه، کار یې پوه شه. هغې سره زما کار نشته. موږ تاسې راځئ واقعیتونو ته راشو، حقایقو ته راشو. هغه څه چې په دې خاوره کې ځمکني واقعیتونه دي، راځئ چې هغه وګورو. راځئ چې د دې مطبوعاتي او تبلیغاتي جال څخه راووځو. لږ صبر وکړه که نه، ګرندیش خبرې ته هغه پرېږده. نصرت صاحب راځئ چې د دې مهرباني قاري صاحب، راځئ چې د دې تبلیغاتي جال څخه راووځو. مولانا سمیع الحق یا د هغې زوی یا هر هغه څوک چې وي چې هغه د پاکستان کې د افغانستان په اړه خبرې کوي، هغه په دوی پورې اړه لري، هغه په ما او تا پورې اړه نه لري. قاري صاحب دغه یو شي ته د فکر وي. یوه خبره ما ته غوږ ونیسه، مهرباني ما ته غوږ ونیسه. زه د کله ځواب مکمل کړم، بیا که ته کوم سوال لرلو بیا سوال وکړه. د پاکستان ولسونه، د پاکستان پښتانه چې د موږ د جهاد ملاتړ کوي، د موږ د مبارزې ملاتړ کوي، موږ یې هرکلی کوو، هغه که هر څوک ده. هلته چې یو نشنلیست، یو سیکولر، یو ملحد ستا ملاتړ کوي، ته هغې ته ګډېږي، هغه دلته راولې، هغه خپل ورور بولې، هغه خپل ملګری بولې، هغه د پاکستان مداخله نه ده. هغه د پاکستان مداخله نه ده. دغه کمونستان، دغه نشنلیان، سیکولران دا ته راولې، دلته دوی ته کنفرانسونه ورکوي، دلته دوی ته غونډې جوړوي، دلته دوی ته هر ډول امتیازات ورکوي. دا د پاکستان د ما په چارو کې مداخله نه ده. ولې هلته چې یو دیني عالم د ما ملاتړ وکوي، دا بیا مداخله ده؟ ولې بیا هغه نشنلي، هغه سیکولر ته څه حق ده چې د ما په کار کې کار لري؟ خو هغې په مقابل کې خو بیا ودرېږه. یو نشنلیست، یو زما خبرې ته غوږ ونیسه، مداخله به نه کوو یو بل په خبرو کې. ستا سوال ما واورېد، زه خپل غلی وم. تا چې کله سوال وکول، اوس ما ته غوږ ونیسه. یو نشنلیست، یو کمونیست، یو هغه سړی په کوزه پښتونخوا کې، یو هغه سړی چې هغه نجیب ته شهید وایي، زه نجیب قاتل بولم. نجیب د ما د ملت لکونه انسانان په شهادت رسولی دي. دا زما ملي ارزښت ده. افغانانو جهاد دا د افغانانو ارزښت و. د کوزې پښتونخوا یو سیکولر چې راځي، هغه زما دغه جهاد ته فساد وایي، دغه جهاد ته پردی جنگ وایي. نجیب ته شهید د خوله ماته شي. هغې کار څه ته چې زما په کار کې کار لري؟ بیا چې ته په هغې غلی یې. مهرباني وکړه قاري صاحب. قاري صاحب محترم سړي، ګوره نصرت افغان او قاري صاحب راي، قاري صاحب محترم، مهرباني
او غږ د لرو مهرباني وکړه مبین صاحب غږ نشته غږ د شته ډېر مهمه موضوع ته مو اشاره وکړه قاري صاحب او تقریبا ډېر سوالونه مو جواب کړ مهرباني وکړه دغه د نېشنلستانو کار څه دی چې موږ په خاوره کې مداخله کوي مهرباني ګوره اساسي خبره دا ده ګوره دلته دا ډېر عجیبه سوال کیږي کوزه پښتونخوا کې که چېرته یو ملا یو طالب یو عالم زما د جهاد ملاتړ وکوي دغه سیکولران ملحدان ټول راوپرېږي چې پاکستان د ما په چارو کې مداخله کوي بیا چې د هغې ځای نه یو لنډغر یو فاسق یو نېشنلست یو سیکولر یو ملحد چې راځي هغه د امریکایي وروره ملا سید خدا وزیر خارجه ولې مداخله لک صبر وکړه که وزیر داخله وي که وزیر خارجه وي که هر څوک وي چې یو واري زما په چارو کې مداخله کوي زه خارجه وزیر څه کوم زه داخله څه کوم ماته ټول یو دي یو سړی چې راځي د افغانانو دا دومره قتل عام دا دومره وژنې دا دومره بربادۍ توجیهوي هغې نه ته غلی ولې یو څوک چې د افغانانو دغه برحق جهاد دفاع کوي هغې ملاتړ کوي هغه بیا د ما په چارو کې لاسوهنه ده که لاسوهنه وي خو د هغه د بل سیکولر او د ملحد خبرې هم لاسوهنه ده که نه د بنګالي مولا هم دلته د افغانانو په کورونو چاپې وهل کېږي دلته افغانان وژل کېږي دلته د افغانانو مال ناموس عزت ابرو خوندي نه ده هغه هم باید لاسوهنه وبلل شي که نه که هغه لاسوهنه نه ده هغه ته راغواړي دلته دې خاورې ته یې راغواړي دلته هغې ته خبري کانفرنسونه جوړوي دلته هغې ته غونډې جوړوي دلته هغې ته امتیازات ورکوي دلته هغه راشي دلته په غونډه کې د ما په خلاف د جهاد فتوا ورکوي هغې کار څه ده چې د ما په خلاف جهاد فتوا ورکوي هغه که دومره نروي ځان د پنجابي نه وګټي هغې کار څه ده چې دلته د ما خاورې ته راځي د ما په خلاف خبرې کوي دغه مداخله نه ده یو نېشنلست یو کمونیست چې هغې هلته په پاکستان کې ځان ته بلډینګونه جوړ کړي دي د پښتون په نوم یې سرمایه جوړه کړې ده 80 کاله د پښتون په نوم هلته معاملې کړي دي 80 کاله هلته د پښتون په نوم سرمایه اخیستې ده د اختر محمد منصور هم بلډینګونه شته دي مبین صاحب محترم هغه هم اعلان کړ نصرت صاحب مایک د بند نصرت صاحب زه د خبرې مکمل کوم دلته وضاحت کو ته سوال کوه قاری صاحب جواب درکړي هغه نېشنلست هغه نېشنلست چې دوی پښتون ملتپال بولي هغه نېشنلست هغه سیکولر هغه ملحد چې هغه په دې 40 کلونو کې د افغانانو دشمن پاتې شوی ده دغه زه نمونه نه اخلم نمونه اخیستو ته به ضرورت نه وي خو تاسې ټول پیژنئ د کوزي پښتونخوا نېشنلستان تاسې ټول پیژنئ دوی تاریخ تاسې وګورئ د روسانو په وخت کې دوی د افغانانو دشمنان وو د روسانو ملګري وو موږ څه نه ویل موږ ویل چې راځه خیر ده دوی راتلل د روسانو د کمونستانو په څنګ کې ولاړ وو د افغانانو په ضد 100 کاله کېږي د افغانانو په ضد د امریکایانو او د امریکایي ګوډاګیانو په څنګ کې ولاړ دي دی د کوزي پښتونخوا نه راځي خوست ته راځي کابل ته راځي پکتیکا لوګر ته راځي دلته یو غونډه کې دی درېږي او د ما په خلاف فتوا ورکوي چې طالبانو سره جهاد فرض ده احمقه ظالمه ته لاړ شه خپل ځان وګټه خپل کور دی وګټه ته خپل ژبه وګټه خپل ناموس وګټه ته زما په خلاف د جهاد فتوا ورکوي ته چې کاره یې څوک یې بیا چې یو هلته یو عالم راپورته شي زما د جهاد دفاع وکوي زما خاورې ته هم نه ده راغلی دلته ما غونډه هم نه ده ورته جوړه کړې دلته مې ستا په څېر امتیازات هم نه دي ورکړي دلته مې ستا په څېر په سټیج هم نه ده درولی چې ستا په خلاف فتوا ورکړي ته خې راولې دلته یې په سټیج ودروي زما په خلاف فتوا ورکوي ما خو دا کار هم نه ده کړی چې هغه مې راوستی ده دلته مې په دې خاوره کې په سټیج درولی ده او ستا په خلاف فتوا ورکړې ده دا کار مې هم نه ده کړی ته دا کار هم کوې ستا کار مداخله نه ده هغه مداخله ده عجیبه منطق عجیبه استدلال خو رهبریت یې په لاس کې نور خو دې ته حاجت نشته چې رایه ولې مطلب می دا د محترمه نور دغه موضوع کې اطرافي او دغه غیر منطقي بحث به خوند ونه کوي تا ته ما په لنډو در خلاصه کړه که چېرته د پاکستان یو پاکستانی مداخله په دې خاوره کې ناجایزه وي ناروا وي اخلاقي جرم وي باید بیا هغه مداخله وغندو هغه مداخله ده هغه باید په دې خوله سوک ورکړل شي چې ته چې کارای چې دلته مداخله موږ خو ځان لوغوی سره نېشنلستیانو سره موږ یو ځان صبر وکړه د نېشنلستیانو لپاره په ټول اروپا کې ښځه او نر راووتلی لږ صبر وکړه 500 ټانګونه د ناټو قمندان د کابل ګوډاګۍ ادارې ته اوس ورکوي دا مداخله نه ده
د امریکا وزیر خارجه راځي 2 رئیس جمهوران ټاکي دا مداخله نه اساسي ده. خبره دا ده مبین صاحب، اساسي خبره دا ده چې دلته د کابل ادارې مربوطو رسنیو دغه مبلغینو دا تبلیغاتګرو دا یو څو معاش خورو چې دوی ته معاش د افغانانو د ذهنیتونو د تباه کولو د بربادولو دپاره دوی ته معاش ورکول کیږي. دوی یو داسې ذهنیت جوړ کړی ده، یو سیکولر یو نېشنلیست راځي د ما په خاوره کې په سټیج درېږي، د ما په خلاف فتوا ورکوي چې طالب سره جهاد فرض ده، د امریکایانو وژل ناروا دي، د کابل ادارې وژل ناروا دي. هغه مداخله نه ده. او ته بیا هلته یو پاکستانی عالم لګیا ده، هغه د ما د جهاد دفاع کوي، هغه مداخله ده. او ما دا چې وایي چې ما هلته انتقام اخیسته ده، هغه په ده پورې اړه لري. هغه زما کار نه ده، هغه نه زما ویان ده، نه زما قمندان ده، نه زما رهبر ده، نه زما سره کار شته. او یو دیني عالم ده، مسلمان ده، د مسلمان په مسلمانۍ کې را سره شریک ده او په علم کې را سره شریک ده. دغه د منځ کې شرکت ده. ته که د یو نېشنلیست د یو سیکولر سره په نېشنلیزم کې شریک یې، زه ولې د یو مسلمان سره په مسلمانۍ کې شریک نه یم؟ زه ولې د یو عالم سره په دین کې شریک نه یم؟ ته په سیکولریزم کې ورسره شریک یې، ته په الحاد کې ورسره شریک یې، ته په ګمراه کوونکي نېشنلیزم کې ورسره شریک یې. زه د په اسلام کې ورسره شریک نه یم، زه د په علم او په دین کې ورسره شریک نه یم. ورسره شریک یم، فخر پرې کوم، زما مسلمان ده، زما ورور ده.